السلام علیکم ملګرو، چاته چې د معدې څه قسمه مسله وي کنه او معده خرابه وي کنه، نو په دې 15 خبرو باندې عمل وکړئ، ستاسو معده به ډېره زیاته ښه وي. او دا ویډیو راسره مکمل وګورئ او دا 15 خبرې د ځان سره یاد وساتئ. انشاءالله ستاسو معده به صحیح وي. ستاسو معده که هر څومره خوراک کوئ او د دې څیزونو به پرهیز کوئ، د دې څیزونو نه پرهیز کوئ، ستاسو معده به ډېره زیاته ښه وي او ستاسو معده به ټول عمر دپاره صحیح وي، چېرته به هم خرابه نه وي، نه به سوځېږي، هېڅ به مسله به تاسو ته هم نه وي. که تاسو هم غواړئ چې ستاسو معده صحیح وي، نو بیا په دې 15 خبرو باندې عمل وکړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ او کمنټ ضرور وکړئ. اول ویډیو وګورئ ملګرو. اولنۍ خبره دا ده که نه ملګرو، چې تاسو په ورځ کې 8 ګیلاسه اوبه څښئ که نه. که تاسو اوبه ډېرې زیاتې څښئ ملګرو، نو ستاسو معده به صفا وي او ستاسو معده به صحیح وي. بلکې انسان له تاسو ته پته ده، انسان له دا اوبه ډېرې زیاتې پکار وي. انسان که تاسو ته پته ده اوبو ډېر زیات ضرورت وي. نو که تاسو هم غواړئ چې زموږ معده صحیح وي او زموږ معده صحتمنده وي، نو تاسو د دې د اوبو ډېر زیات خیال ساتئ. یو 8 ګیلاسه اوبه د ورځې خامخا څښئ ملګرو. دویم نمبر دی ډېر زیات اهم دی ملګرو. که تاسو هم غواړئ چې ستاسو معده صحیح شي، نو تاسو چېرته هم کولډ ډرنکس مه څښئ، بوتلې مه څښئ، ډیوان مه څښئ. دا که هر قسمه بوتل دی، نو تاسو د دې نه اجتناب وکړئ. که تاسو چېرته دا بوتلې پرېښودې، نو ستاسو به خپلې معدې ته ګورئ، ستاسو معده به صحتمنده وي، ټول عمر دپاره به د بوډاوالي دپاره به د بوډاوالي پورې به ستاسو معده صحیح صحتمنده وي، صحیح به وي ملګرو. نو بوتلو نه اجتناب وکړئ، بوتلې پرېږدئ ملګرو. او دریم نمبر ملګرو، د مستو استعمال کوئ. د مستو استعمال ډېر زیات کوئ، دا د معدې دپاره ډېر ضروري دی ملګرو. نو تاسو هم د مستو استعمال ډېر زیات کوئ، که په نهاره باندې یو، که په مړه باندې یو، که د روټۍ په منځ کې یو، که د روټۍ نه وروسته یې، خو ډېر زیات د مستو استعمال کوئ، نو ستاسو معده به ډېره ښه وي ملګرو. په څلورم نمبر باندې ده چې تاسو چې چېرته هم روټۍ وخورئ، نو سملی مو او نه کښېنئ. یو 15 منټه دپاره یې ورزش غوندې کوئ، ګرځئ غوندې، نو چې ستاسو معده صحیح وي، بیا به ستاسو معده صحیح، ځکه چې په هغه ټایم کې خوراک یو ته سملی او معده چې ده نو هغه خپل حرکت کوي، نو هغه هلته ډبل سیسټم شروع شي ملګرو، نو تاسو ته غټ بیمارۍ هم لګي او معده به هم ډېره زیاته خرابه وي. نو که تاسو هم غواړئ چې زموږ معده صحیح شي، نو چرت فورا په روټۍ پسې مه سملئ، روټۍ وخورئ. او پنځم ځای هم دی، که تاسو چېرته روټۍ خورئ که نه، نو په غاښونو باندې صحیح معده کوئ که نه، چې چېرته هم تاسو معدې ته روټۍ رسي که نه، چې هغه بیخي ریزه شوي، چې معدې ته بیا تکلیف نه وي، معده په اسانۍ باندې حل کېږي ملګرو. نو دغه 15 خبرې وې، که تاسو چېرته په دې باندې عمل وکړو، انشاءالله ستاسو معده به صحتمنده وي، کاڼې به وړه کوي. لکه همدې څیز چې تاسو به هغه نه خورئ، که هر قسمه څیز بیا خورئ، نو ستاسو به صحیح وي. خو بلکې دې 15 څیزونو استعمال وکړئ او چې کومونه چې منع شوي نو هغه مه کوئ، او کومونه چې تاسو ته موږ وویلو نو په هغه باندې عمل وکړئ. انشاءالله ستاسو معده به ډېره ښه وي او په ټول همیشه دپاره به ستاسو معده څه وي، صحتمند به وئ او معده به هم چېرته خرابه نه وي، سوځېږي به نه، هېڅ به هم نه وي.